मुनीबा अपने खूबसूरत घर के बाहर खड़ी थी और परिंदों को खाना दे रही थी। एक परिंदा आया, स्कार्फ को उठाया और मुनीबा के पास वापस ले आया। अस्सलामुअलैकुम। एआई په خپل کنټرول کې واخلئ چې په ذهن کې متصر ازي اي ته ورکوي او قصه به جوړيږي. ونیبا چې دی نو هغه زما بچی دا هغه ماته ویل چې مال به سټوري جوړه کړي. نو راځي سټپ بای سټپ را سره دا ویډیو ګورئ چې دا ویډیو څنګه جوړوم، سټوري ما څنګه جوړه کړه. نو راځي دا ګوره خاطر ټول نه اول به دلته راشي چیټ جی پی ټی با کولا وکړي. چیټ جی پی ټی ته به تاسو ووایئ چې مالا سټوري راکړي چې پرې ذهن کې ستاسو څه قسمه قصې څه قسمه سوچي پخواني مشرانو به موږ ته قصې کولې که نه، هغه قصې موږ چیټ جی پی ټي سره په وایس کې شریک کولی شو. د هغې نه موږ یو ښکلې کارټون ویډیو جوړولی شو. نو ګوره ښه دا به زه چیټ جی پی ټي ته راغلم. چیټ جی پی ټي ته ما ویلي دي چې ماله داسې قصه راکړه چې منیبه زما بچی ده او هغه چې دی نو داسې په ځنګل کې چې دی نو منیبه کور و بیا چې دی نو داسې قصه ده. په پښتو کې مې چیټ جی پی ټي پوه کړه. بیا مې ورته وویل چې ماله اوس په دې باندې ماسټر فرومټ راکړه. نو ماله هغې فرومټ راکړو. بیا مې ورته وویل چې دا فرومټ په 5 سینونو کې ډیوایډ کا، تقسیم یې که که نه. نو بیا یې دا په 5 سینونو کې ډیوایډ کو، تقسیم یې کو. دغه وړاندې سین به دې زه راوالم. دا اوس ګوره ښه دا مې کافي کو د دې ځای نه. دلته به راشم په دې سرچ کې چې کوم دی ګروپ به ووهم، خو ګروپ ما سره آلریډي دا سیو دی په سکرین باندې. دا جی آر او کې دا چې کله تاسو په کروم براوزر کې ووایئ که نه په موبایل کې، نو تاسو ته به دا ګروپ چې کوم دی که نه دا به درته کولاو شي. که تاسو مخکې یوز کړی خو ټیک ده، که مخکې نه یوز کړی دلته به چې کوم دی نو ساین اپ به ووایي، خپل جیمیل به دې کې ان کې او د جیمیل د ان کولو نه بعد چې دی دلته به راشي ایمیجین ته. ایمیجین ته دلته راغلی دا ګوره اوس ټول دا پری ویډیوګانې دي. صحیح شو؟ نو دلته چې کوم دی نو مونږ به راشو په دغه ګروپ کې چې دی نو ته به دلته ویډیو آپشن سلیکټ کړي. دلته چې دی دا د یوټیوب دپاره دی، که په ټیک ټاک کې جوړی نو دغه دی چې په څه باندې هم ته جوړی نو دلته هغه آپشن سلیکټ کولی شي. دلته چې راشي که نه زه اوس دا د کارټون په سټایل کې چې کوم دی نو حساب لوډ کوم، خو ما ته مې زما لورکۍ ویلي دي چې ما له کارټون جوړ کړه که نه. دغه مې منیبه اپلوډ کړه. منیبه مې دلته اپلوډ کړه. دا اوس د هغې تصویر مې اپلوډ کو. دا مې هغه وړاندې فروم چې مې راغستی دی چیټ جی پی ټي نه دغه مې اپلوډ کو. دا اوس تیار شي د ویډیو. تاسو یې بیا د ویډیو ریزلټ چیک کوئ. ښه مونیګا خپل ښکلي کور د جنګل په منځ کې و او برابرو ته خوشحاله و. د منیبې کور تنجادې اوړو کې نهر و او هغې هلته پل وینجل. مرغان هم شاوخوا راګیر وو. کله چې هغې پل وینجل نو د چادر د نهر له لارې روانه شوه او منیبې خفه شوه. په مرغ راغی د نهر له لارې ولوت او د چادر یې منیبه ته بیرته راوسته. دا تاسو کتای شئ په دې طریقه باندې تاسو مختلف قسمه سټوریانې جوړولی شئ او بالکل اسانه طریقه ده. تر بلې ویډیو پورې مال اجازت راکوئ. عبدالله بریالی یم او که ستاسو چېرته په څه باندې ویډیو کولی او تاسو له هغه طریقه نه راځي نو په کمنټ کې راته ولیکئ. را روانې ویډیو به په هغې باندې وکړو. مننه مو کومه.